لکه څنګه چې معلومیږي چې دغه اداره به تقریبا نه وي په افغانستان کې، یعنی فکر کوم چې مخکې به ډېر فعالیت نه درلوده. دقیقا بله، نو اوس چې دغه ځوانان تاسو رابلئ، دغه د رابلنې سیستم مو څه ډول دی؟ دوی ته مو عامه پوهاوي دپاره مو څه ویلي دي؟ دوی څنګه راغواړئ؟ څنګه ورسره تماس نیسئ؟ څنګه بیا دوی پوهوئ؟ څنګه ورته زده کړه ورکوئ؟ د زده کړې دپاره هم سیستم لرئ ورته او د پوهونې دپاره؟ بله، منګه خو چون دا مرکز په افغانستان کې اولین ځل ده چې د نوښت په نوم یو جای یو تهداب ایښودل کیږي او دا مو د دې په اساس کې ښوده. پخوا موږ یو تعداد خویندې درلودلې د روباټیک ټیم په نوم ولې راغللې، کار وسه خو هغو ته یو مرکز جوړ نسه. نو موږ وغوښتل چې په افغانستان کې دغسې اشخاصو لپاره چې هلته روباټیک ټیم و، دلته نور ځوانان دي، نور افراد هم سته په ټولنه کې چې مختلفې مفکورې لري، مختلفو برخو کې نوښتونه لري، د دو لپاره موږ یو کور جوړ کړو، یو اساس جوړ کړو او کور مو ورته د نوښت په نوم جوړ کړ. نو دوی کولی شي چې دغه ځوانان چې هره مفکوره ولري په هره مرحله کې اوسي، دوی دلته مراجعه وکړي. د دوی لپاره موږ خاص میکانیزم لرو چې د خاص میکانیزم طریقه دوی راځي، هغه درخواستونه ډکوي، د خپل مفکوره موږ ته تشریح کوي، هغه اقتصادي تاثیرات څه لري، هغه بزنس پلان څه ورسره لري، هغه ورسره یو ځای کوي. موږ ته یې رالیږي. موږ درې ګونې کمیټې لرو. د ولایت په سطح یو کمیټه لرو، د ادارې په سطح بله کمیټه لرو، او بله کمیټه چې تر اوسه نه ده ایجاد کړې، هغه به ایجاد شي له خیر څخه. د افغانستان په سطح به یو کمیټه اوسي چې په هغه کې نه تنها د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، بلکې مختلفو ادارو نه به ورکې ګډونوال اوسي چې یو پروژه چې ملي تاثیرات ولري یا بین المللي تاثیرات ولري، چې په هغې سطح کې به بیا د افغانستان په سطح هغه ارزیابي کېږي چې هغه نه به لوړ زده کړو نه به خلک اوسي، تجارت اتاقونه نه به اوسي، د صنعت له برخې نه به اوسي، د پارکاج صنعتي نه به متخصصین اوسي، خصوصي سکتور نه به اوسي، مختلفو برخو نه مو هغه دا ده چې هلته خلک اوسي چې یو مفکوره، یو ایډیا، یو تولید هغه ارزیابي کړي او بالاخره دې مرحلې ته اجازه ورته ورکړي چې هغه تولید انبو ته ورسیږي.